سلام، اوس هم د یوې بجې خبرونه. د حضرت صبغت الله مجددي د جنازې مراسم نن سهار په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ترسره او ټاکل شوې په عاشقانو عرفانو سیمه کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. نوموړی چې د اسلامي دولت لومړنی ولسمشر او د افغانستان د ژغورنې ملي جبهې مشر و، 2 شپې مخکې د ورپېښې ناروغۍ له امله له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړي دي. له دې سره سم نن ورځ د حضرت صبغت الله مجددي د تدفین د ځانګړو مراسمو د ترسره کېدو په موخه په ټول هیواد کې عمومي رخصتي او ملي بیرغ هم نیم ځوړند دی. ملت افغانستان امروز در غم است، در عزاست. از همین خاطر بیرق ملی ما نیمه افراشته است، رخصتی ملی ماست و امید داریم که دعای هم ما بر از اینکه جناب حضرت به جنت برین برسن قبول دربار الهی شود. د ټاکنیزو کمیسیونونو مخکینی غړي او مشران د لوی څارنوالۍ لخوا ممنوع الخروج شوي دي. د لوی څارنوالۍ ویاند وایي پر دغو 12 کسانو تور دی چې له خپلو صلاحیتونو یې ناوړه ګټنه کړې او تر هغې چې له یادو کسانو هر اړخیز څېړنې نه وي شوي له هېواده بهر نشي وتلی. د ویل ده چې د ټاکنو او د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواکو کمیسیونونو غړي او مشران د ټاکنو د نوي قانون له مخې چې تېره ورځ د ولسمشر له لوري توشیح شو له دندو ګوښه کړی شوي دي. د یاد قانون د 14مې مادې له مخې په عدلیې وزارت کې ثبت شوي ګوندونه او پر ټاکنو بهیر څارونکي ډلې باید تر 2 ورځو پورې د ټاکنیزو کمیسیونونو او د دانشاه مشرتابه لپاره د وړ کسانو نوملړ ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپاري. ټاکل شوې نن د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو ناسته د بلجیم په پلازمینه بروکسل ښار کې پیل شي. د ناټو د لوی منشي په وینا په دې 2 ورځنۍ ناسته کې به د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د روان وضعیت په اړه هم بحث وشي. نوموړي تېره ورځ په همدې اړه په یوې خبري ناسته کې ویل تر هغې چې په افغانستان کې سوله نه وي راغلي نو د پرېکنده ملاتړ ماموریت به له افغان ځواکونو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د سالنګونو لویه لاره د درنې واورې ورېدنې او طوفان له امله تېره شپه ټرافیک پر مخ وتړل شوه. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست مسؤلین وایي دمګړی په سالنګونو کې واوره وریږي او طوفان هم روان دی. یادو مسؤلینو د دغې لارې له مسافرو په جدي ډول غوښتي چې د هوا تر ښه کېدو پورې پر دغې لارې له تګ راتګه ډډه وکړي. او د نشهیي توکو د لیږد په تور یو کس په هرات کې د پولیسو له لوري ونیول شو. د هرات د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالاحد ولیزاده وایي دغه کس غوښتل 40 کیلوګرامه شیشه او 2 کیلوګرامه کرسټال چې په یو ارتیلري موټر کې ځای پر ځای کړي وو ایران ته ولیږدوي. خو تر هغې مخکې تېره ورځ اسلام کلا بندر ته نږدې نیول شوی دی. ویل کېږي له نیول شوي کسه اوس هم پوښتنې روانې دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.